انسان څوک دی؟ لیکوال سید اصغر هاشمی، لوستونکی حامد حقمل. انسان او تضاد. انسان د زداینو مجموعه ده او د انسان د ژوند ټول واک د الله تعالی سره دی. که د خوښوي او کنوي د متقابلو شیانو سره به وخت تیروي. که په نړۍ کې لومړنی انسان آدم علیه السلام نه وای نو ببي هوا به نه وه، ځکه چې ببي هوا د آدم علیه السلام له پوښتیو پیدا شوه. که ببي هوا نه وای نو نن به د نړۍ انسانان نه وو. که زما والدین مور و پلار نه وای نو نن به زه نه وای. خو که زه او زما د ژوند ملګری نه وای نو زموږ کورنۍ ماشومان به نه وو. که په یوې ټولنه کې نارینه انسانان د ملا د تیر حیثیت لري نو همدا تیر د مور په رحم کې جوړیږي، همدارنګه مور د تیر په پښو ودروي او روزنه یې کوي. نو پر همدې اساس په قرآن کریم او نبوي احادیثو کې د ښځو د حقوقو په تړاو زښته ډېرې خبرې راغلي دي. نن که نارینه په ښځو ظلم کوي او دوی ته په خپل حق نه ورکوي، پوه دي شي چې د یوې ټولنې ښځینه قشر د ښوونې او روزنې پر ګاڼه سمبال نشي. ناشونې ده چې په ټولنه کې د ښوونې او روزنې کچه لوړه شي او په ټولنه کې ښه انسانان ډیر شي. په کورنۍ کې اولادونه له ښځو پیدا کیږي. د نطفې ټاکلو ورځې د پلاسنټا له لارې د مور په خوړلو تغذیه کیږي او زیات و کم 9 میاشتې د مور په رحم کې وي. د مور ډیر کړه وړه اولاد ته په ارث کې پاتې کیږي. نو یوه هوښیاره مور د یوې ښې کورنۍ نمایندګي کولی شي. چنګیز او هلاکو د میندو نه پیدا شوي وو او همدارنګه ابو علي سینا او مولانا جلال الدین محمد بلخي هم د میندو پیدا شوي. په ټولنیز ډول د دوی په شخصیت جوړونه کې مور او پلار او په ځانګړي ډول مور اساسي نقش درلود. نو د نړۍ انسانان دي پر دې پوه شي چې ټول زداین د انسانانو د ګټې لپاره دي او په دې کې لوی حکمتونه پراته دي. کله چې انسان د ځان پیژندنې په مفهوم پوه شي نو بیا پوهیږي چې دی د اضدادو سره وخت تیروي او دغه زداین د په خیر دي. کله چې انسان په دې پوه شي چې زداین د په ګټه دی نو دغه د خودي ځان پیژندنې لویوالی دی. د ژوند او مرګ د فلسفې په بیان کې انجام و آغاز، هست و نست او بودی او نابودی زداین دي. د ژوند سره مرګ تړلی دی، د ژوند سره رڼا او تیاره، ګل او اغزی شته. د انسان مرګ د انسان د زیږیدلو د لومړۍ ورځې د هغه سره یو ځای پیدا کیږي او هر ساکښ به یوه ورځ له منځه ځي او مړ کیږي به. که یو انسان هر څومره قوي، عالم، فاضل او مالدار وي بیا هم مړ کیږي. مرګ په حقیقت کې د انسان ژوند دی. انسان باید خپل مرګ ته خفه نشي، ځکه د انسان ژوند وروسته له مرګ پیلیږي. که انسان دیندار وي او د الله تعالی په لورینې او پیرزوینې د جنت دروازې پر مخ خلاصې شي نو ژوند بیا هلته ژوند دی. نه دی دنیا کې کله چې خزان د پسرلي ګلونه ورژوي پسرلی ورته وایي ته ما وژلی نشي، دا مرګ مې د نوي ژوند زیری دی. نو له مرګ وروسته ژوند پیلیږي. که په ژوند کې ازداد نه وای وخت به په انسان نه تیریده، ژوند به یې بې خونده وه. ځینې خلک وایي کاشکي ځوان وای. دوی داسې فکر کوي چې زړښت د ځوانۍ پای دی، مرګ ته نږدې کېدل دي. بیا هم دوی فکر کوي چې مرګ نابودي او نست کېدل دي، چې حقیقت داسې نه ده. مرګ بودي او هستی ده. د ځوانۍ په قدر زوړ پوهیږي. د خوشحالۍ احساس هغه څوک کولی شي چې ډېر خفګانونه یې لیدلي وي. د روغتیا په قدر ناروغ پوهیږي. خو بیا هم د انسان د ژوند هره دوره بیل خوند لري او انسان باید د ژوند په هر پړاو کې خوشحال وي. کله چې یوه میوه داره ونه ګل وکړي ښه ښکاري
او ګلانو ته یې ټول ګوري. د همدې ونې شنه میوه بېل خوند لري او پخه میوه جدا خوند لري. که چیرې یو کس ټول عمر ځوان وي، اولادونه یې پیدا، ځوانان سپین ږیري او مړه شي او دی ځوان وي، د داسې ژوند نه خوند نشي اخیستلی. د کال له 4 موسمونو انسانان، حیوانات او نباتات ګټه اخلي. که چیرې ژمی نه وای، بارانونه به نه وه، سیندونه او نهرونه به وچ وو او للمې به بې حاصله وې. غرونه او درې به ښکلې او شنې نه وې او ټول به وچ ډاک وو. که چیرې اوړی وه، ګرمي نه وای، میوې به نه پخېدې، ټولې غلې دانې به خامې وې. نو د هر پړاو په تېرېدو او ختمېدو کې د بل پړاو د پیدایښت څرک لیدل کېږي. کوچنی وم، ځوان شوم، په سر کې مې سپین ولګېد او بالاخره مړ کېږم، خو ښه ده چې ټول عمر ځوان پاتې نه شوم. په تقدیر ایمان درلود انسان ته د ژوند کولو هیله ورکوي او د ازدادو د فلسفې مفهوم هم دی چې انسان به د متقابلو شیانو سره جوخت تیروي او ټول زدین د انسان د خیر لپاره پیدا شوي دي، چې ښه مثال یې د ژوند او مرګ فلسفه ده. دوی مرګ د انسان هستی، بودی او کامیابی ګڼي او د مسلمان انسان لپاره رښتیا همداسې ده.